السلام علیکم ملګرو، ښه راغلاست وایم ټولو ته سیف آنلاین اکیډمي ته. ورونو ډېرو زیاتو خلکو غوښتنه کوله ما به مختلف قسمه ویډیوګانې جوړولې د هر څه په باره کې. نو بیا خلکو غوښتنه کوله چې موږ ته بیسیک نه شروع وکړو او بیسیکلی ویډیوګانې موږ ته جوړې کړه چې موږ قرار ځو او بیا ایډوانس ته لاړ شو. نو اول موږ شروع کوو د وینډوز 7 نه. وینډوز 7 نه موږ سټپ بای سټپ ځو، ځکه زموږ سره ځینې ملګري دي چې هغه نشي کولی، هغه یو کورس ته لاړ شي، هغه بل ځای ته لاړ شي. نو ډېرې زیاتې غوښتنې ډېرې زیاتې وي، خلکو ډېر زیات تنګ کړه مسنجر له لارې نه. نو اوس موږ فی الحال به شروع کوو د وینډوز 7 نه. زه به تاسو ته پریکټیکل کار کوم، ځکه زه نشم کولی تاسو سره زه مخامخ نه یم فیس ټو فیس چې زه تاسو ته نوټ وښیم، بل څه وکړم، په بورډ باندې ته شیان تشریح کړم. نو د دې لپاره به زه تاسو ته پریکټیکل کار کوم. خو راځم اول د وینډوز 7 تعریف درته کوم. وینډوز 7 تاریخچه ورته وایم، وینډوز 7 چې دا چا جوړ کړی لکه مې خو راغلی ده. هغې نه پس بیا موږ مخته ځو او نورې ویډیوګانې به برابرو. نو د دې لپاره چې تاسو زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، سیف آنلاین اکیډمي. دا زموږ لومړی ویډیو د وینډوز 7 لپاره. د دې نه پس بیا موږ نورې ویډیوګانې هم جوړو او قرار به اپلوډ کوو. تاسو موږ تعقیب کړئ، یو ویډیو سره ګورئ سټپ بای سټپ او عملاً همغه شانتې کار به کوئ. ان شاء الله چې اخر ته رسیږو ډېر څه به زده کړئ او ډېر څه به مو زده کړي وي. دا زمونږ هغه خپل اوس نوٹ د وینډوز 7 لپاره. وینډوز 7 is the new release of Microsoft Windows. وینډوز 7 په خپل چې دا یو نوې ریلیز مینز خپرولو ته وایي، خپل نشرولو ته وایي. دا یو نشرونه ده، خپرونه ده د مایکروسافت د کمپنۍ لخوا نه. مایکروسافت کمپنۍ تاسو زمانه ښه پیژنئ چې د بیل ګیټس لخوا جوړه شوې ده او هغه کنټرول منیجمنت په لاس کې لري. بل دا چې شی ده، دا یو سیریس اف اپریټینګ سیسټمز ده. اپریټینګ سیسټم مینز چلونکی سیسټم، لکه دا یو داسې حیثیت لري لکه زمونږ په بدن کې روح. که چیرته موږ کې روح نه وي موږ څنګه یو؟ مړه یو. نو که چیرته موږ په کمپیوټر یا لیپټاپ کې دا شانتي وینډو ونه لرو، نو بیا هم کار نه کوي او د یو مړي په حیث باندې حسابېږي چې هیڅ کار هم نه کوي او هیڅ هم نشي کولی. مختلف قسمه وینډوګانې موجودې دي، ماک دا، لینکس دا، وینډوز د خپله هغه مختلف شیپونه لري او مختلف ځایونو کې مختلف شیانو لپاره مختلف پرپوز لپاره یوز کېږي. موږ صرف ساده سمپل کار د وینډوز 7 کې چې ډېر کسان به پوهېږي او زده به هم وي، خو موږ به نوي شیان نوي میټډ سره نوي طریقې سره تاسو سره خپرونې کوو، نوي ویډیوګانې به جوړو. A series of operating system produced by Microsoft for use on personal computers. د مایکروسافت د کمپنۍ لخوا نه جوړه شوې وینډوز 7 ده چې د پرسنل کمپیوټر لپاره یوز کېږي. پرسنل کمپیوټر یا هغه کمپیوټر ته وایي چې هر یو کس ځان ته یوز کوي. فرض مثال که لیپټاپ ده، سکولونو کې چې کوم کمپیوټر یوز کېږي، دفترونو کې یوز کېږي، د ټول د پرسنل کمپیوټر وایي. وینډوز 7 لپاره موږ 3 قسمه وینډوګانې لرو په وینډوز 7 کې. یو وینډوز 7 انټرپرایز الټیمیټ ده. الټیمیټ هغه وینډوګانو ته ویل کېږي چې هغه رجسټر نه وي، هغه رجسټر شوی نه وي د کمپنۍ له خوا نه، چې موږ په عادي طریقې سره په بازارونو کې ترلاسه کوو په 50-60 روپۍ باندې اخلو. بل دوم قسم چې موږ سره د په وینډوز 7 کې هغه هوم پریمیم ده، چې دا یو رجسټر شوی وینډوګانې دي او د دې کار دوام د الټیمیټ نه چې دا ډېر زیات کم وي، د دې ریټ قیمت هم زیات ده او هغه کمپنۍ د خلک خپله یو شخصي کمپنۍ دغه ترلاسه کوي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کار وکړي. بل موږ دریم کوم هغه چې لرو هغه وینډوز 7 سټارټر پروفیشنل ده. یوزډ فار مینی کمپیوټرز، د کوم کمپیوټر لپاره استعمالیږي چې هغه ته مینی کمپیوټر ویل کېږي. کمپیوټر څه قسمو لري، سوپر کمپیوټر ده، مین فریم کمپیوټر ده، مینی کمپیوټرز دي. په دې باندې بحث کوو. خو موږ چې کومه وینډو یوز کوو په کوم باندې کار کوو هغه ته وینډوز 7 انټرپرایز الټیمیټ وایي، کوم چې ان رجسټر ده. اوس دلته نوټونه ما سره ډېر زیات دي خو هغه نشرول او دلته ویل ډېر زیاته سخته ده. دا ارشیفونه دي. وینډوز 7 یو دا شپ ده، بلې دا شپ ده، د الټیمیټ د کوم چې موږ کاروو هغه پروفیشنل ده، بله وینډوز. نو د کې بیا موږ وروسته مختلف قسمه کار کوو او پرمختګ وکړو او مخکې به ځو. بل ریکوایرمنټس فار وینډوز 7، کوم ضرورت دي د وینډوز 7 لپاره چې کوم قسم سیستم کې کوم قسم کمپیوټر کې موږ کولی شو چې وینډوز انسټال کو.
اوله خبره چې کوم دا ستا کمپیوټر به کم از کم سیستم فینټیم 4 وي او یا به د دې نه اوچتي فینټیم 3 کې به هم ستا کمپیوټر کې به وینډو هیڅ کله کار نه کوي او نه به کار کوي پروسیسر دومره خبره چې د پروسیسر ډېر زیات مهم ده پروسیسر به کم از کم اټلیسټ کم از کم چې وي 2.4 جی بي به وي درېیمه خبره د ریم ده ریم باید چې 1 جی بي واوسي یا به د دې نه زیات وي او جی بي نه کم چې وي بیا به پکې وینډوز کار نه کوي او نه به یې اوچته وي ویډیو کارت به 40 ام بي وي هارډ ډیسک هارډ ډیسک تر ټولو مهمه خبره ده چې ته په کوم ډرایو کې مثلا سی کې جوړه کې جوړه اف کې جوړوي ډي کې جوړوي کم از کم چې د هغه لپاره ته 10 جی بي ځای ولري خپل وینډو چې دا وینډوز 7 4 جی بي 15 جی بي شاوخوا ځای نیسي نو دا خبرې ما تاسو ته اوس وکړلې فلحال پروسیسر د مختلف علم غواړي مختلف قسمه خبرې غواړي ډیر زیات یو ویډیو په دې باندې جوړو پرېم باندې به خبرې کوم د کمپیوټر په قسمونو باندې به د خبرې کوم چې کوم کمپیوټر کوم قسمونه لري هارډ ډیسک لپاره کې به خبرې کوم میموري په څو قسمه ده او څه د لپاره یوز کیږي نو دې باندې بیا موږ وروسته قرار کار کوو اوس به موږ راځو عملاً کار ته چې عملاً موږ څه وایو انټرفیس شته د وینډو لپاره هغه کې موږ کار کوو لومړی خبره موږ سره چې دا مخامخ ډیسکټاپ ده ډیسکټاپ سکرین باندې موږ کار کوو دته ډیسکټاپ ویل کیږي دا مخامخ چې تاسو کومه شیشه وینئ مکمل دته ډیسکټاپ ویل کیږي د ډیسکټاپ خپل کلر چې کوم دا هغه بلیک ده تور کلر ده خو دا کوم مخامخ تاسو چې کوم فردا وینئ کوم وال پیپر وینئ دته وال پیپر وای چې سور شین دا مختلف قسمه رنگونه دته وال پیپر وای چې دا بیا مختلف قسمه رنگونه لري بل خبره موږ چې بده کې کوو په ډیسکټاپ باندې تاسو تخکاری د آیکنز دي او ډاونلوډ د پکې دغه کمپټیشیا د پکې ګوګل کروم د پکې نیټ بینز د پکې دا وانډر شیر فلمورا د پکې دغه خپل د آیکنز ویل کیږي یو آیکن وای یو ته او آیکنز جمع ده په آیکن موږ په خپل په دوه قسمه آیکن لرو چې یو ته سیستم آیکنز ویل کیږي بل ته یوزر آیکن ویل کیږي سیستم آیکن هغه آیکن دي کوم چې مخکې نه په وینډوز 7 کې موجود وي کله چې وینډو انسټال کی لخپل نور سره راځي لکه کمپیوټر دا ریسایکل بین دا کنټرول پینل دا د الریډي په وینډو کې هر سیستم کې موجود وي او بل هغه دی چې کوم د یوزر سو کې استعمالوي د ضرورت په مطابق په خپل کمپیوټر کې اچوي لکه کمپټیشیا ولا ګوګل کروم ما به انسټال کړی دا نیټ بین مې به انسټال کړی دا وانډر شیر فلمورا مې به انسټال کړی دا د ضرورت مطابق ما په خپل لیپټاپ کې انسټال کړی دي او نو دغه ته چې دا سیستم یوزر آیکنز ویل کیږي او خپل چې کوم وینډو سره راځي هغه ته سیستم آیکنز ویل کیږي او دا نور چې دا یوزر آیکنز دي بل خبره مونږ کوو دغه فټه لاندې تاسو چې وینئ دته ټاسک بار ویل کیږي ټاسک بار وایو په ټاسک بار کې به تاسو درې خبرې زده کوئ د لاندې فټه دته مکمل ټاسک بار وای تر دې پورې په دې کې موږ درې شیان لرو یو دا وینډوز بٹن دی توای سٹارټ بٹن دی توای دا سٹارټ بٹن ده په دې کې ډېر زیاتې خبرې دي ټول باندې به خبرې کوم د کې کوم قسمه کني موږ لرو کوم کالم دي په ټول بغږی درې قسمه کالم دي چې هغه ټول درته وایم بل دا کویک لانچ دی کویک لانچ خپل څه توای کویک لانچ کې موږ ته هغه شیان شو کوي کوم چې کرنټلی موجود وي لګیا وي فرض مثال موږ سره وګورو ریکارډر لګیا ده تا ته شو کیږي او تل دې نه کولای شي کویک لانچ خلک زنده سمانم کوي چې مثلا زر یو څه ته لاسرسي ولري مثلا ما ټاسک بار کې ورډ اچولای زه کله ورډ اوپن کوم ډایرکټ دلته کلیک کوم ډایرکټ زر په یو دقیقه کې دا خلاصيږي او غزاله زم سرچ کوم بیا ورډ پیدا کوم بیا غنه پاس کیږي بل په ټاسک بار کې چې دا موږ سره هغه پروګرامونه شو کیږي کوم چې کرنټلی یوز کیږي او لګیا وي ستاسو په کمپیوټر کې ورډ د لګیا دی یوز کیږي دغه اډوبي فوټوشاپ ما لګیا کړی دا کمپټیشیا سکرین ریکارډر در سره اوس موجوده لګیا دا کار پکې کوم نو هغه هم تاسو کې دلته شو کوي بل موږ دلته سره لرو نوټیفیکیشن ایریا وایو د نوټیفیکیشن ایریا وای تا ته نوټیفیکیشن درکوي تا ته وای چې مثلا ما ته وګوره د پاکستان سنټر باندې ما ته یو نوټیفیکیشن را کړی دا څه ایشو مسله ده پکې دا ما سره ټایم خي دلته ما سره د سیګنل دی د موبایل ما سره وای فای کنیکټ کړی دا چارج لپاره ما ته نوټیفیکیشن معلومات راکوي دا سره ژبه کوم پکې انسټال ده په دې ټولو باندې برازو خبري بکو څنګه به کې سیټینګ کیږي ډیټا به څنګه برابرو څنګه به کنیکشن برابرو څنګه به اکشن سنټر څه توای سره کم کار به وکړو سٹارټ بٹن باندې به مکمل کار کوو آیکنز به مختلف قسم ډیر بحث پکې کوو انن وزل فرد مختصره ویډیو وا د بر سره بیا بار وګورئ او راتلونکي ویډیو لپاره سره زموږ چینل هم سبسکرایب کیا او دومره ویډیو به کې به زمونږه مختزو چې اول به د سٹارټ نه شروع کوو سٹارټ بټن او بیا په سينور درسونه ان شاء الله وایو نو تر بلې ویډیو پرې په خدای پاره سپارم والسلام